السلام علیکم ورحمت الله دا IMS Academy ده چې تاسو خپل راتلونکي بدلولی شئ او چېرته تاسو خپل راتلونکي فیلولی شئ. آیا تاسو پوهېږئ په ژوند کې موږ کومه غټه غلطي کوو، هر سکالرشپ ته اپلای کوو او بیا هم موږ ناکامیږو. نن په همدې غلطۍ باندې خبرې کوو چې څنګه موږ له دې غلطۍ څخه ځان ساتلی شو او څنګه یې ښه کولی شو. موږ په بزنس کې وایو یو وړه غلطي دا غټ مشکل پیښولی شي. نو همدلته هم موږ وایو چې هغه څه ته چې موږ په وړه سترګه ګورو دا یو غټ مشکل زموږ دپاره پیښوي چې د دې په اساس باندې موږ د سکالرشپ د لاسه ورکوو او هغه د موټیویشن لیټر زموږ ګریډ ښه وي، زموږ نمرې ښې وي، زموږ د اسناد ښه وي، خو بیا هم موږ ناکامیږو. تاسو پوهېږئ دا رښتیا د افسوس خبره ده، ډېره د خفګان خبره ده چې نمرې مو ښې وي، اسناد مو قوي وي، خو بیا هم موږ ناکامیږو. موږ د ریجکټ ایمیل ترلاسه کوو، راته وایي تاسو ناکام یاستئ، تاسو نه یاستئ سترګ شوي. هغه څه چې باید موږ پکې خپل غږ ورسوو موږ دغه څه په سم ډول نه دي لیکلي. کوم چې موټیویشن لیټر دی، زیاتره سکالرشپ چې سټوډنټان یا مطلب محصلین یې د لاسه ورکوي همدا یوه غټه غلطي کوي چې موټیویشن لیټر یې ډېر زیات کمزوری وي. موټیویشن لیټر هغه څه دي چې ستا د زړه خبره سکالرشپ کمیونټي ته رسوي، چې ستا د زړه خبره یونیورسټۍ ته رسوي. او دا نن سبا ډېر زیات مشکل دی. ته کو وظیفې دپاره اپلای کوې، ته کو سکالرشپ دپاره اپلای کوې. په پښتو کې به ساده ته وایي موټیویشن لیټر تا څه هڅوي چې ته راځې دلته زده کړې کوي، تا څه هڅوي ته د سکالرشپ دپاره اپلای کوي. نو ته باید دا پکې واضح کړي او هغه هم رښتینې رښتیا د زړه څخه. نو انشاءالله چانس لري تاسو به کامیاب شئ. غټه غلطي چې زموږ محصلین کوي، زموږ شاګردان کوي، زموږ خلک کوي، هغه دا ده چې دوی زیاتره کاپي پیسټ کوي. اوله غلطي، دوی باید کاپي پیسټ ونه کړي، دوی باید هیڅکله هم د انټرنیټ څخه موټیویشن لیټر را کاپي نه کړي. اما که را کاپي کړي دوی باید هغه ایډیټ کړي. ولې؟ ځکه نن سبا داسې سیسټم دی که تاسې هر څومره کاپي پیسټ وکړئ دلته معلومیږي چې دا چا را کاپي کړی دی، د کوم ځای څخه را کاپي شوی دی، دا هر څه معلومیږي. نو په دې خاطر باندې تاسو کاپي پیسټ موټیویشن لیټر مه کاروئ. یو موټیویشن لیټر د یو سکالرشپ دپاره وکاروئ، دویم دپاره هغه مه کاروئ، هغه لږ ایډیټ کوئ، ری ایډیټ کوئ. نو انشاءالله دا مشکل بیا حلیږي یو څه ناڅه. دویمه خبره دا ته دا موټیویشن لیټر باید څنګه ولیکې. اول پکې دا ولیکه چې ته څه وکړې، د ځان معرفت وکړه. دویم پکې دا ولیکه چې د خپل تعلیم لکه ځان معرفت کې ستا تعلیم ستا هر څه راځي، مطلب ځان ورته معرفي کړه. دویمه خبره دا ده چې ولې دا پروګرام غوره کړو. نو ته باید دغه پروګرام دغه سکالرشپ دغه پوهنتون پکې واضح کړي چې تا ولې دا واضح، تا ولې دا غوره کړلې، ولې غواړې دلته زده کړې وکړې، ولې دا هېواد انتخاب کړو. نو په دې خاطر باندې ته باید په دې ځای کې ډېر د سوچ څخه کار واخلې او دا په سم ډول ولیکې. مهمه نه ده ته پکې هغه ایډوانس لغات استعمال کړي، مهمه دا چې ته سمپل ولیکه، خو د زړه څخه یې ولیکه او کار په وکړه، کاپي پیسټ څخه کار مه اخله. دویمه خبره دا ده چې لرن اټ د رایټ وی. چېرته ته کولی شي چې ښه موټیویشن لیټر ولیکي، ښه ریکمانډیشن لیټر ولیکي. زما فکر IMS Academy به ښه انتخاب وي. انشاءالله تاسو لپاره به هر څه وړیا وي. اول چې IMS Academy به تاسو ته روبوټک لیټر نه تیاروي. وایي شولې اوس به خبره دا تاسو څنګه لیکئ. موږ هم په روبوټ لیکو، دا مشکل نشته دی، خو ولې موږ لږ پرمختګ کړی دی، زموږ زیاتو اشخاصو هم پرمختګ کړی دی. نو خبره مې دا کوله که روبوټ سیسټم باندې هم ولیکئ هغه باید هیومنایزیشن ته واړوئ، مطلب داسې لیکل باید ښکاره نه شي دا روبوټ لیکلي دي. نو په دې خاطر باندې تاسې باید ډېر زیات فوکس وکړئ. که غواړئ ښه موټیویشن لیټر ولیکئ او د زړه څخه یې ولیکئ او کامیاب شئ، نو زما فکر IMS Academy فالو کړه، شیر یې کړه، سبسکرایب یې کړه. نو اخري خبره دا ده چې په دویمه بله ویډیو کې به موږ په دې خبرې کوو چې څنګه موږ یو روبوټک موټیویشن لیټر هیومنایزیشن ته اړوو. په دې ویډیو کې ما ته هغه مسټیک وښودله، تاسو کومې غلطیانې کوئ او باید څنګه ته ځان وساتئ. خو بلې ویډیو کې به بیا ته پریکټس ریل درته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې یو ښه موټیویشن لیټر ولیکئ، یو سټرانګ ولیکئ او څنګه سټرانګ لیکلی شئ او څنګه د AI څخه استفاده کولی شئ چې یو ښه موټیویشن لیټر ولیکئ. IMS Academy هغه ځای دی چې ستاسې راتلونکی بدلوي. IMS Academy هغه ځای دی چې تاسو ته ګوګل کاپي پیسټ موټیویشن لیټر نه درکوي، تاسو ته ریل موټیویشن لیټر به درکوي او تاسې به لږ سپورټ کوي هم، تاسو به لږ موټیویټ کوي هم چې څه وکړئ، کار وکړئ او سکالرشپ ترلاسه کړئ.
هر سکالرشپ دپاره اپلای وکړئ خو د هر سکالرشپ دپاره بېلابېل موټیویشن لیټر وکاروئ. نو په بلې ویډیو ته انتظار وباسئ تر څو ښه موټیویشن لیټر هیومن اټین بغیر د روبوټیک څخه. والسلام، باحترام.